د الله تبارک و تعالی د نعمتو شکرګزاري دا هم ده چې ته هغه نعمت د الله په اطاعت کې استعمال کړه، هغه نعمت د الله د رضا دپاره وکاروه، هغه نعمت باندې الله منه راضه کوه. تا ته الله نعمتونه درکړي دي، لومړی په خپل ځان کې وګوره کوم نعمتونه الله د اعضاو په شکل کې تا ته درکړي دي، د قواو په شکل کې الله تا ته درکړي دي. که د سترګو نعمت دی، که د غوږو نعمت دی، که د پزې نعمت دی، که د خولې نعمت دی، که د لاس، که پښو، دا ټول نعمتونه د الله یو عظیم ستر نعمتونه دي. د دې شکر دا دی چې دغه نعمت د الله په رضا کې وکاروه، دغه نعمت د الله په اطاعت کې وکاروه، په دې نعمت باندې الله راضي که، د الله اطاعت ور باندې وکړه، د الله بندګي ور باندې وکړه. مه داسې چې خدای نه خسته دغه نعمتونه د الله په نافرماني کې استعمال کړي. څومره نعمتونه الله پر موږ کړي، که ستا په بدن کې راواخې، که خارج راواخې، الله مال در کړی دی، دولت یې درکړي، اولاد یې درکړي، عزت یې درکړي، منقبت یې درکړي، هر څه یې درکړه، خو د دې شکرداري دغه مال دغه دولت د الله جل جلاله په رضا کې ولګو، د الله په اطاعت کې ولګو. عیاشي مه ورباندې کوه، نافرماني مه ورباندې کوه، د ګناهو ذریعه مه جوړوه، فحشي مه ورباندې کوه، بلکې د الله په اطاعت او فرمانبرداري کې ولګو. دا عظیم ستر نعمتو څخه یو نعمت د کور دی. په کور کې الله خاندان درکړي، بیبي یې درکړه، اولاد یې درکړي، مور پلار ورونه. د دې کور شکرګزاري ادا که که نه، د دې کور شکرګزاري دا ده چې د الله بندګي پکې خبره که، دینداري پکې خبره که، کوشش د دینداري وکړه. نن خلک د سکون دپاره کور ښایسته کوي، پوخ یې جوړوي، د ده د خواهش مطابق یې جوړوي، رنګونه ورکوي، سیلینګونه ورکوي، رقم آرایش و زیبایش یې کوي، سهولیات ورته برابرې. دا ټول بد کار نه دی، خو دا آلات او اسباب د سکون دی. سکون دا نه دی، سکون د الله د لورې دی، سکون او خوشحالي د خدای د لورې ده، په دې اسبابو کې نسته. په یو ډېر قیمتي پلنګ به پروت یې، په ډېر قیمتي کټ به پروت یې، چې هغه قیمت ته وګورې باید تا ته په یو سکند کې خوب درسي، لیکن ولې لت پر لته وړې. سکون په دې شیانو کې نسته، سکون د الله په دین کې ده. موږ چې څومره د کور د جوړېدو کوشش کوو، د زینت و آرایش و زیبایش کوشش کوو، د غومرې زیات کوشش باید پر دینداري وسي. که کور ساده یې پروا نه کوي، که کور کچه یې پروا نه کوي، که په کور کې رزق کم وي، خواړه کم یې پروا نه کوي، خو که په دا کور کې دینداري دا به در ټولو خوشحاله کور وي، در ټولو پرسکونه کور به دا وي، سکون به په دې کور کې در هر چا زیات وي، او خلک به راځي له دې ځای نه به سکون وړي او زده کوي به هم. لیکن که تا بنګلې جوړې کړې دي، که تا د راحت دپاره اسباب راوړي دي، د یخ او د ګرمي اسباب دې لګولي دي، هر څه دې پکې مهیا کړي دي، هر څه په پیخر باندې پراته دي، لیکن دینداري نسته، ستا په کور کې هېڅ هم نسته. ځکه په دې کور کې د شیطان منبع ده، دا کور د شیطان مرکز دی، دا کور د شیطان کور دی، په دې کې شیطان ننوتلی دی، هر زړه ته یې خفګان وروړی دی، هر زړه د خفګان څخه په تاویج. که په راحت و په سکون په دې شیانو کې وایي نو ته به در ګورته راحت منې. تاسو وګورئ ډېر کاروباریان هغه مالداره کسان داره کوي که نه، چې هغو ګزاره په ګولۍ باندې، لیکن بیا هم سکون نه موندي، لرې مزګي. الله څه درته وایي، الا بذکر الله، د خدای په ذکر باندې، د الله په یاد باندې، په دینداري باندې زړو ته سکون او آرام راځي. دینداري باندې الله پاک جل جلاله خوشحالي راولي. خوشحالي په دې اسبابو کې نسته، خوشحالي د الله په دین کې ده. که ستا په کور کې یو تاوان ورسېږي، یو چا هنداره ماته کړي، شیشه یې ماته کړي، یا یو فریج یې سوځلی، یا یو رنګ اړولی، یا یو زیان رسولی، ته څومره غوسه کېږي. لیکن که په دغه کور کې د سهار لمونځونه نه کېږي، په دغه کور کې تلاوت نه کېږي، قرآن الله ته شکایت کوي، په دغه کور کې بېدیني ستا، سروز و فحشا ستا، هلته ته خاموش یې، نو په دې پوه سه چې ستا کور، ستا زړه دا د شیطان کور ګرځېدلی. څومره عکس العمل چې ته په دې شیانو باندې ښکاره کوې، د غومرې لس چنده باید پر یوه لمانځه پرېښولو باندې ښکاره کوې. زموږ په کورو کې اوس داسې وخت راغلی دی، په دا ښارو کې چې ډېر کورونه داسې دي چې هلته زنانه لمونځ نه کوي، سهار پر 8 بجې 9 بجې راپورته
ځکه د خاوند نګهباني نشته په پسې د ده نظر نشته ورباندې دی څه نه ورته وایي او خو بیا چیرې بیا دومره دینداري لري لہذا د کور شکر دا دی چې په هغه کور کې باید دینداري کوشش وسي دینداري راوله لمنځونه پر وخت اطاعت د خدای وکړه بیا به الله پاک جل جلاله ستا سره راځي په دا رقم کې نه کېږي